د پکتیا ولایت برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې تېر کال یې 200 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي، چې د وړم کال په پرتله څو برابره زیاتوالی ښيي. موږ خو تېر کال قریب شاوخوا 200 میلیونه عواید راجمع کړي دي. الحمدلله د پخوا په پرتله ډېر زیات دي. لکه پخوا د جمهوریت په وخت کې به په یوه دوره کې چې زیات عواید راجمع شول 10 میلیونه وو. موږ داسې دوره هم راغلی چې قریب 10 میلیونه عواید موږ راجمع کړي دي. الحمدلله عواید مو الحمدلله زیات دي. په دې ولایت کې خلک د برېښنا ریاست له خدماتو خوښي ښيي او وایي چې د برېښنا پرچاوۍ ستونزه د اوس لپاره حل شوې، خو په ورته وخت کې بیا یو شمېر پیرودونکي د لوړو بیلونو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د برېښنا لګښت یې کم دی خو بیلونه یې لوړ دي. پخوا به د برېښنا پرچاوي زیاته وه. د اسلامي امارت په راتګ سره د پایو تخریب کم لیدل کېږي، کم ترسره کېږي. متاسفانه تېر 1401 کال کې د دلوي د هود په میاشت کې د برېښنا پرچاوي زیاته وه. د پرچاوۍ سره سره بیا په خلکو پسې بیرونه زیات غضب سره راغله، یعنې د بیل مصارف زیات. په ژمي کې مني کې د برېښنا پرچاوي ډېره زیاته وه، بیلونه یې زیات ورته. اوس انشاءالله ښه د پرچاوي نه لري، کم 1 ساعت 2 ساعته چېرته او تا کې لوړه شي، ډېره نه چې اوس بیخي انشاءالله ښه ده. مسؤلین بیا وایي چې د برېښنا بیلونه د برېښنا پیرودونکو لګښت او میټر کې ثبت شوې اندازې ته په کتو لیکل کېږي. ځینې خلک دا شکایت کوي چې برېښنا بیل زیات راځي. زیاتره خلکو مصرف هم زیات دي، او یا ځینې کسان په کورو کې شارټي لري. هغه څوک چې دغه شکایت لري په کار د خپله د کور وایرینګ په یو ښه مسلکي انجینر برخې باندې وګوري. د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د 2 سب سټیشنونو له لارې څه د پاسه 13,000 پیرودونکو ته برېښنا ورکړل شوې.